یو بل سړی جینۍ سره ناروا غلط کار کړی دی. دا واقعه چرته شوې ده؟ په پېښور کې په کومه علاقه کې دا حالت دا واقعه مخې ته راغلي. تاسو سره ټول تفصیل شریکوم، موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. د خان کلیک چینل درنو مینوالو، دا واقعه ویل کېږي چې په پېښور کې مخې ته راغلي ده او د دې ویډیو نه داسې معلومیږي چې دا واقعه په بورډ بازار کې مخې ته راغلي چې ویل کېږي یو دکاندار یو ښځې سره ناروا کار کړی دی. نو تاسو ته ټول تفصیل درکوم، خو اول در سره د دغه په باره کې څه خبرې شریکوم. درنو دوستانو، نن سبا بازارونو کې داسې کېږي چې اکثر سړي بازارونو ته نه ځي، خپلې ښځې لیږي د سودا لپاره چې هغوی سودا راوړي او یا نور د ژوند ځواک ضروریات پوره کړي. نو دا کومه بده خبره هم نه ده، ځکه چې پښتنې ښځې حیادارې دي، عزتدارې دي. خو نن سبا څه داسې بېهوده خلک راوتلي دي، څه داسې شرمخان خلک راوتلي دي چې هغوی که دوکانداري هم کوي، خو که یو ښځه هغه ته ودرېږي او سودا ترې اخلي نو هغه به ورسره داسې ګپ شپ شروع کړي، داسې ډیمانډونه به کوي چې ښځه خو هسې هم دومره عقل د هغې نه رسېږي، نه هغه دومره هوښیاره وي، د سړي په وړو وړو خبرو باندې دوکه کېدلی شي. نو په همدغه طریقه باندې سړی ښځه په خپل دام کې راولي، بیا ورته موبایل نمبر ورکوي، ګپ شپ ورسره جوړوي او د خاوند نه پټ هغې سره ناروا غلط کار کوي. نو بیا د هغې نه پس ویډیو هم وایرل کېږي او بیا دغسې حالت مخې ته راځي. تاسو به لیدلي وي چې څه موده وړاندې په ننګرهار کې هم همدغسې یو واقعه مخې ته راغلې وه چې د هغه واقعې نه پس نور هم داسې ډېر انکشافات وشول چې د دغه نه علاوه په دغه علاقه کې نور هم دغسې غلط کارونه د سړي ښځو سره کړي وو او ویډیوګانې ترې کړې وې او کومې ښځې به چې بیا د خبره نه منله نو ده به بلیک میل کوله، ده به ورته دمکي ورکوله چې زه به تا سره دا وکړم، زه به تا سره هغه وکړم که ته ما سره داسې غلط ناروا کارونه کړې. نو ډېره دردونکې خبره ده. توبې ویستل پکار دی چې دا کوم وخت دی او یقینا چې الله پاک ته توجه کېدل پکار دی، داسې غلطو کارونو نه ځان ساتل پکار دی. خپل نظر سره ضرور شریک کړئ. له نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ.